په حیات القلوب کې د تا علامه مجلسی لوی محدث دی تاسو وای حیات القلوب وای الامام اعلى مرتبه من النبوه، امامات دا په مرتبه کې تر نبوت ډیر لوی ده. دا غری تاسو لوی محدث مجلسی رښتیا وای که دروغ وای؟ ځان ما مصروف اس کو کاری صاحب د شروع د ځان مصروف کړ. مهرباني یما مرآت حیات القلوب کې د تاسو علامه مجلسی وای چې امامات دا په مرتبه کې ډیر لوی ده تر نبوت نه، رښتیا وای که دروغ؟ ګوره د ما په خبره باندې پوه نشي. کم پیغمبر چې اولو العزم دي هغوی مرتبه جګ دي اوس پر امامان دی وای اعلى مرتبه من النبوه، نبوت لټولو انبیاو نه امامان بهتر دي. دا چانه علامه مجلسی نه روایت ده؟ حیات القلوب کې علامه مجلسی وایي. اوس تا ته وایم بل پسې واوره. الحكومة الإسلامية خميني سيبواي وإن من الضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب. دي مجد دولس إمامان ويداس مقام ده سينوى جبريل عليه السلام رسيد الله يوم ملك منسي رسيد الله ولا نبي مرسل أو يوم نبي سيدي الله لا تربر عليه قال سوي دي دوي مرتبية نسي رسيد الله. خميني سيب دروب ويكريتيا خمینی صاحب زه د خمینی د ما مرجع نه ده، خیا د ما مرجع خمینی نه ده. چې کم روایات چې امامانو د ائمه ده هغه ماته د منلو وړ ده. اوس امام یعنی خو د تاسو امام خمینی دروغ ویلی دي؟ امام خمینی د ما امام نه ده، هغه که کتاب لري ګوره امام کار نه دلرم چې تا امام د کنه د تاسو امام خمینی کایته معنی کینه معنی د شایو د دولس امامه و د سر سړی ده مرجع ده مرجع ګوره د ما خبره وره دومره وای بل خواته بچالاکینه رښتیا وایي که دروغ؟ ګوره ما خبر خو زه درته جواب درکم ولې خبره ته مې نه پرېږدې؟ لا حول ولا او نه خو جواب نه کیږي. لا حول ولا قوه. ګوره بعضې خلک دي سیستاني نه تقلید کوي، بعضې خلک دي د خمینی نه تقلید کوي، بعضې خلک دي د بل علما نه تقلید کوي. هغه یو بل سره اختلاف لري، پوه شوې؟ هغه چې یو بل سره اختلاف لري په دې معنا ده چې هغه ورته د منلو وړ نه ده. بعضې موضوعاتو کې دغه ځای کې چې امام خمینی وایي چې انبیا دا په مرتبه کې ټیټ دي، 12 امامان تر انبیا و افضل دي. دی الله قرآن وایي چې انبیا افضل دي. اوس به قرآن مني؟ قرآن رښتیا وایي که خمینی رښتیا وایي؟ قرآن منم. یعنی خمینی دروغ ویلي؟ خمینی د ما مرجع تقلید نه ده. درته څه وایم؟ ولې په خبره ځان نه منې؟ ستر ګوړون کړي ما د مرجع پوښتنه درنه کړې چې سړی بې حوصلې کوي ړوند سي د ما سوال واوره په دغه غوږونو د رب کون کړه چې لس وارې زه یو سوال درنه کوم په ساده پښتو باندې. قرآن وایي چې امام انبیا بهتر دي، خمینی وایي امامان بهتر دي. قرآن رښتیا وایي که خمینی؟ وقاري صاحب اول خو احترام وکه او احترام درته کوم. ګوره یا واره دی غلطه خبره وکړه بل واره قرآن خمینی څوک ده؟ قرآن تا ایمان چی شي وای؟ ته ولې داسې سوالونه کوي؟ خمینی دروغ وایي. خمینی باندې زما څه نه حق دوه کېدلی سي مسلمانانو؟ حق دوه کېدلی؟ نه حق دوه کېدلی سي؟ نه. نو اوس به یا خمینی حق وایي یا به قرآن حق وایي. قرآن حق وایي. د حق په مقابل کې دروغ وي که نه وي؟ چې مخالفت ورسره ولري و دروغ ده. دا مخالف څه شی د خمینی وایي چې تر ټولو انبیا او امامان بهتر دي؟ دا مخالف ځکه خو ګوره زه درته څه وایم چې هغه مخالفت وي هغه د منلو وړ نه ده. نور څنګه درته وایم؟ کانزا وکم ورته یا داسې وایي چې خمینی په دغه ځای کې د قرآن خلاف عمل کړی ده. اوس ته مانه څه غواړې درته لیکنه وکم خو په خوله مې درته وویل ته ولې د ما خبره نه منې نه پوهېږې؟ ورد زړه سره زه د تا منافقت د تا هغه منافقت چې د 800 کاله مو کړی ما ته معلوم ده چې ته تقیه کوې. اوس ودرېږه صبر د مسلمانانو ته وښیم د تاسو منافقینو په خوله یوه په زړه بله.
و مخامخ قرآن ته حق وایاست سپای شاسی بیا خمینی ته حق وایاست سی مخامخ سی وای قرآن منو سپای شاسی بیا قرآن نه منی بیا بل څه منی ماته متقیه منافقات شیطانات رزالات دا معلوم ده دا اقرار سی بار بار در باندې کوم دا د تقیه نه دی را باسمه دا مسلمانانو ته معلوم سی زه درته وایم که د قرآن خلاف دنیا کې هر چا خبره کړې ده او د قرآن قطعی نسی رد کړی وي دا دجال ده دا دروغجن ده دا کاذب ده اوس قرآن رښتیا وایي که خمیني رښتیا وایي خبره د خلاصه سوه اوس خبره ته مې پرېږدي مهرباني ښه خو ما درته صحیح ځواب درکړو چې قرآن اول ده صحیح ده قرآن په مخ کې چې حدیث هم راسي چې مخالفت قرآن سره وکړي د منلو وړ نه ده یو اوس ته ما ته منافق وایي اوس اما په زړه کې چې چا ده اوس ما ته ټول مومن دي هغه څوک چې نه پیږي هغه په ګمراهي کې دي هغه د خدای رضا ده هغه کې اوس نو ته چې هر چې وایي هغه نه به ته خپله اتا اعمال ده او دلته ما خبره غوږ شه کم اوس اتا ما خو جواب درته درکړ او وختي چې بل هلک سره بل ورور سره چې تا خبرې وکړه تا وویل چې وسیله قرار څوک چې وسیله یعنی الله ته وسیله وکي هغه حرام ده صحیح ده اوس زه د قرآن تا خپله وویل همدغه خبره دې وویل که نه مسلمانان حرام ده اوس دلته خبره په څه شي کې روانه ده خو هغه برخه خو خلاصه سو اوس تا خپله خبره چې کوم خبره تا وکړه خپله خبره باندې نه درېږي اوس وګوره ودرې ستا د طرفه خبره خلاصه شو قاري صاحب تاسو سره خبره نه ده خلاصه کړې کنه ته وګورئ چې قاري صاحب ته حواله ښایي ستا مشران څه خپلو مشرانو نه علاوه ولې ګوره ما درته خبره خلاصه کوم ما ویلې چې قرآن و روژانه مونږ ته حجت ده اوس دې کې خبره خلاصه سوه یو کتاب غواړه مجلسی صاحب وایي امامت تر نبوت بهتر ده یو کتاب النور المبين في قصص الانبياء دا دي تاسو دي لوی مرجع کتاب ده هغه وایي بالامامه الرئاسه العامه فهي افضل من النبوه دریم محدث دي د مولادي ده قاديانيت نعرفهم قادتنا كيف تعرفهم فثبت بذلك ان الولايه علي صلوات الله افضل من النبوه دا طول ملایان دا ټول عقیده دي تاسو دا د امامان تر انبیاو بهتر دي کوم امام درته ویلی دي چې موږ تر انبیاو بهتر یو زه امام زین العابدین علیه السلام درته ښیم د تا په کتاب کې صحیح روایت هغه وایي چې انبیا له موږ نه بهتر دي او د تا ټول امامان وایي ملایان دي وایي مراجع دي وایي سینا امامان تر انبیاو بهتر دي اهل بیت رښتیا وایي که د ملایان رښتیا وایي ګوره تا ویل چې امام سجاد نه روایت ده چې ائمه تر انبیا نه بهتر نه ده صحیح ده همدغه خبره تا وکړه همدغه باندې زم عقیده لرم کم خبره چې امام سجاد ویلی ده زین العابدین ویلی ده همدغه باندې عقیده لرم دا د تا په لسګونو ملایانو مراجع سوایي چې امامت تر نبوت بهتر ده هغه چې خپل زړه نه وایي هغه دروغ وایي نو هغه درته وایي د الله بنده وایي ومن الضروريات مذهبنا ودر صبر زدي پوهه کړم د الله بنده هغه درته وایي د شیو د مذهب ضروري عمل څه معنی یعنی که دا عمل ونه منل شی نه یې اوس هغه ګوره څوک چې دا فتوا ورکړې ده هغه دا تعینولی نشي چې زه د الله بنده یم که نه یم زه د رسول الله امت یم که نه یم ماشاء الله مسلمانانو محمد جان ته مبارکي ورکړي چې د شیعو ټول مذهبي په لته باندې ووهل زه به د تا ویډیوګانو کې راګان در وښیم چې وایي دا د موږ پاک ستره عقیده ده چې موږ امامان تر انبیاو بهتر ګڼو د تا په باډچینار کې په بل ځای په ایران په بل ځای بل ټول ځایونو کې زه پاکستان کې وقاري صاحب ماشاء الله تا د مبارک وي چې تا د اهل سنت والجماعت عقیده او د پاکو اهل بیت عقیده دې په دې ځای کې قبول کړه مبارک دی درته مننه خیر اوسې اوس خوشحاله سي بالکل خوشحاله قرآن دی ومنل دی الله بنده قرآن دی ومنل ای وروره زه شکر الحمدلله داسې بیخي پاک و صاف یم د ما په زړه کې داسې په ویښته په اندازه باندې د الله سره شرک نشته پیغمبر سره کوم دغه په مقام مرتبه او محبت کې څه دغه نشته اهل البیت سره هیڅ دماغ په زړه کې بغض هیڅ شی نشته او دغه څومره چې مسلمانان دي اهل سنت دي که شیعه دي څوک چې ورورجانه په صحیح لاره دي د ما ورور دي ښه سم دي پوه کړمه او دلته چې زه راغلی یم وروره ښه داسې چې تا ته جواب درکړم یعنی تا به
باندې زور سم یا زه کته سم دغه مې مقصد نه ده، مقصد مې فقط معلومات ده. مهرباني محمد جان الحمدلله یو خو دې په دې کور ودان سي د امام زین العابدین علیه السلام خبره دی ومنل منامې سل په سل منم. ته بلنه بعد نور ځان ته شیعه نه وایي ځکه ته هغه عقیده قبول کړه کومه چې د اهل بیت پاک او ستره عقیده وه. د شیعه و عقیده دا ده چې د موږ د مذهب ضروري عمل دا ده چې امامان به تر انبیاو بهتر ګڼي، یا به وایي چې زه د شیعه په مذهب کې یم بیا به د ضرور عمل منې او کنه نو بیا د تاته مبارک وي. یو خبره بل اوس راځه د وسیلې ځای ته راسو سماغه ځای چې زړه کې د درد پاتې نشي. مهرباني وکړه. نه زما په زړه کې درد نه ده پاتې. زه چې رالم تا ابل الک سره خبره د خبرانه دغه د کړې وای نو ما اماغه وخت دغه وکپالنه وکړه. دروغ درته نه وایم، چټ جی پی ټي مې وکړه پوه او دروغ درته نه وایم، څه چې راز د ماغه درته صحیح درته وایم. اوس دا بل صفته چې زما دا دغه راځي ښه زه تختم نه چېرته ځم نه هغه خالي واسطه کوم درته راځم. زه درته وایم قاري صاحب یو وسیله کول الله ته د ما خپل عقیده چې شاید اوس درته وایم. زه وایم خدایا ته د خپل حبیب په محبت کې یعنی زه هغه ته وسیله ورکوم چې ته ماته دغه ورکه یا د ماته صحت ورکه، ماته ښه ژوند ورکه، ماته صالح اولاد راکه. صحیح ده؟ دا به اوس د دوړو امامانو ماته ثابته کړي چې هغه درته ویلي چې داسې وکړه. اوس زه اول قرآن درته وایم. ماشاءالله ماشاءالله راځه راته وایه په خیر. الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله الى الوسیلة یا وابتغوا سمي وايه الیه وسیلته ان دا سمي وايه خطو وايه قاری صاحب ته ډیر خزي ته وراته وجه الله بندال ته قران ته ګوري لا نه دي دزده ګوره ما دا د ټلیفون نه ګوره د ما ټلیفون ګرم شوی دا دواړه صفه په یو سکرین کې نشم راولي زر التزم زر راځم پوسه حالت لري لاندې زده کړو وي سمې ذکر بیرته راسه امنوا تقوا الله وابتغوا وی ګوره بیرته راسه وی وای یو آیات قران خو بدر ذکرم ک نور څنګه دا یو آیات خو بدر باندې دستانو لږ زور ولګول وسیلته الیه وسیلته الیه الوسیلته الیه الوسیلته آیات پسې وایا د آیات جواب خپل په آیات کې د سبحان الله خو تاسو د غمر در ذکرې ورسته جملې پسې وایي چې رب جل وعلا خپل درته خودلې چې د چی وسیله جوړه درکوا دلته چې کوم ما وکتله امدغه نور تو وایا راته وقاری صاحب نور تو وایا آیات پسې پوره کړه آیات پسې وایي خو درګه چې دا آیات پوره درته راوړم تاسو لایو ریپوسټ کوئ ریپوسټ خپل ویډیو نه ریپوسټ کوئ د لایو مخته لور چې لک پته د خلاصيږي ان شاء الله بیخي ډېر وګد اواز مې ورونه کو قاری صاحب د شور چل دی له ور خو دا وته سي الارم به چلن کو نه خو دلته آیات بدوټه کې وایي چې د ګټه پکې آیات خو پر وایي چې خدای مو غرق مکړه خدای دې هدایت درته هغه آیات خو پر وایي واسه کوم ځای دی پزړه کې ما غره آیات پسې وایي چې رب جل وعلا څه شی وسیله خو دلای ده ها سید قاری صاحب حیدر سے بیا راغلی وای ټول پیسو ته چل ده الله سیده غږ می راغی او راغی آیات وای آیات نه غږ نه آیات می وایل غږ می رانه خو نه آیات غږ دې نه راغلی غږ به داسې کې لکه راځي چې څنګه کوم ناره تکبیر الله اکبر ولله دیتا غږ وای داسې غږ په ادامه کې وجاهدوا فی سبیل الله وجاهد فی سبیل الله ندى وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله
بس وجاهدوا الله جل وعلا عمل خودلې ده کې قبر خودلې ده جهاد عمل ده کې قبر ده جهاد دا چې د دنیا در باندې را چرخومه الله عمل خودلې کې قبرستان خودلې ده عمل الله دلته په دغه آیات کې سواب تغو الیه الوسیله ورسته الله دا وسیله په عمل سره غوښتلې ده کې په قبر سره مدد غوښتلې ده ګوره زه درته سویم قاری صاحب خبره دی وکړه اوس دې ما خبره ته خوښ شه وسیله وسیله ته اجازه ورکول شوی ده کنه د قبر ته یا عمل ته وسیله باندې ما ته خبره کوم وسیله په دوه قسمه ده یو ور دي دا دروازه در باندې بند کړم وسیله په دوه قسمه ده یو هغه وسیله ده چې ټول اهل سنت والجماعت مسلمانان صحابه اهل بیت په دې متفق دي نیک عمل وکړه جهاد وکړه المنځ وکړه لکه امام علي بن حسین په نهج البلاغه کې وایي په دغه آیات کې ګوره امام علي په اول قدم کې له ایمان نورسه وسیله څه شي خودلې ده جهاد خودلې ده که په آیات کې سره غلې ده اوس په دغه ځای کې ګوره یو عمل صالح ده المنځ خیرات صدقات نفلی عبادات حج عمره زکات دا صدق دا وسیله جوړ کړ خیرات وکړه 2 رکعات المنځ وکړه د قران تلاوت وکړه یا الله زتا ته واسطه د قران د نیک عمل جوړوم دی الله اسماء الحسنا واسطه جوړ کړه یو نیک صالح انسان ته ورته ماته دعا وکړه نو له هغه دعا وغواړه واسطه یې کړه چې ژوندۍ وي او حاضر وي دا دې کې مسأله نه مسأله دلته په موړي کې ده په موړي کې د تا امام وایي چې دا شرک ده دا ناروا ده دا مکوه او ته وس راځي امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله د قران باندې دروغ ولي وایي ثواب ابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیل الله وای تاسو د ما په لار کې جهاد وکړي عمل صالح وکړي بیا یې واسطه راته جوړ کړی په دې آیت ولې دروغ وایي ها ته اوس قاری صاحب ته دغه آیات ترجمه وکړه چې ته څنګه ترجمه کوي ترجمه یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی اتقوا الله لا الله نه وبېریږئ څنګه وبېریږئ ګوره وابتغوا الیه الوسیله اجازت می درکړل و نیک عمل سره و صالح عمل سره دا نه اتقوا الله وبېریږه بیا حسین علیه السلام نه مدد مغواړه اولاد مغواړه شفا مغواړه بیا ما ورته وایه چې ارزقني بل شی راکړه اتقوا الله ایمان والو ولټوي الوسیله وسیله څه شی وسیله یعنی واسطه جوړ کړی او چې شي سره وجاهدوا جهاد وکړي فی سبیله دی الله په لار کې وقاری صاحب وجاهدوا سمانا څه ترجمه کوي جهاد وکړي او جهاد وکړي هغه یعنی هغه بل خبره نه بل خبره نه ده وای الله ته په نږدې کېدو وسیله ولټوي صحیح هم د سویل ده کنه ده او صحیح ده خو وسیله ولټوي عمل وکړي وجهاد وکړي او صحیح ده دا جهاد څه شي لپاره وکړه دې لپاره وکړه چې کله د جهاد وکړل واسطه یې کړه الله ته دا جهاد اسنه د یوازې د ټوپک راخیستلې وي تور دې راخیستلې وي نه لځان خپل نفس سره جهاد وکړه کله چې نفس را کنټرول کړل الله جل وعلا ته یې واسطه کړه المنځ وکړه 5 وخته دا د نفس سره جهاد ده اوس قاری صاحب ته خبره باندې پوښم اوس ته ماته دسه یو دغه نه خپل ارچانه چراوړي دسه ماته دغه راوړه علماونه چې دلته ویلي چې دغه خالی وسیله اعمال ده بل دغه وسیله چې دا نور کسانو ته یعنی چې مخته کوي هغه وسیله ورته ورکوي هغه حرام ده ته دغه ماته راوړه روایت صحیح روایت اهل سنت نه صبر نه یو خپل کمپنی نه درته خیر خپل کمپنی نه دي درته خیر امام خو نه مانی ښه جزء اول خدا دې ما ټلیفون خاده ګرم شوی د دوه سکرین نه راوړيږي نمیدار خبره درته لنډه ولا قاری صاحب نور به دې ته ګرم نشي هغه خیر ته ګرم نشي ما ته ګرم نشي دې زړه سره نه ته ګرم نشي خاندیم سړی خسړی دی خاندي ماشاءالله نه ما ورجانه زه چې دلته راغلم د الله رضا لپاره راغلم پوښي منافقت د ما په زړه کې نشته که تاسو داسې ګمان کوي څوک چې داسې ګمان کوي تاسو نه دغه کومه هغه ایمان پورې دغه مربوط دی الله تعالی دې موږ تاسو ټول غلط ګمان نه وساتي
نه کو در بالکل امين 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 مننه وروره مومنانو لایف د سره نشر کاری شابه قاری سیب کیمرا خلاصي درزره او تا ویل چې دا صفحه د ریپوسټ کا زنه پیدم غنی می درته ریپوسټ وهاله چورجانه دا سرنګ کیږي چې لایف دی باندې سي جزاک الله مننه بس مونږ ته ورسېد ستا د سی شو لکه تا چې ریپوسټ کړی صحیح ده مننه خیر مو نه غواړو اهل بیت ومني نور موږ خیر نه غواړو یو شی مو نه غواړو الله اهل بیت دی مونږ ورجانه دی مونږ ټول هر اهل البيت باندې فداوي او وقت البيان في تفسير القرآن ها دا دي السيد اهل بيت خو بدروغ نه وای نه ابو القاسم الخوئي ها اول جلده سالور سو شبيت صفحه د ټول مسلمانانو غوښ سيده البيان في تفسير القرآن اول جلد او سالور سوا شبيت صفحه دي السيد ابو القاسم امام خوئي دا دي ټولو دولس امامه و مرجع ده دي ټولو بلا استثناء سيد ده محدث مو ده امام مرجع مو ده په مذهب کې دای دي صفحې کې څوای دلته روایتونه راوړي خا وسو ګوري په دې ځای کې وعلى الجمله معلومي کې درته او بالکل الايمان بالله و ایمان په الله راوړل د دې تقاضا کوي چې ان لا يعبد الانسان احدا سواه چې ایمان تقاضا دا ده چې الله نه بغیر دی بل هیڅ عبادت ونه کړي بالکل ولا يسأل حاجته الا من الله نه بغیر بل چا نه سوال نه کوي علي مدد نکو صبر یا علي مدد چې بغیر ولي وي زه نه وایم شخصا دماغ خو الله زه اوس له تا سره لګیم که زه د تا په مذهب لګیا یم سیده هغه سره چې ما ډېر احترام الحمدلله حقیقت دی دا قبول کړی د نیم الحمدلله سمسوی نیم به نورم خدای جل وعلا تا سموي زه خو سره تا سره مخاطب نه یم او قربانه کړي سیده د تا کمپنی درته ښیم ولا يسأل حاجته الا من لا الله نه بغیر له بل چا نه سوال نه کوي او لا الله نه بغیر به بل چا توکل نه کوي ولا يستعين الا به او کومک او مدد بم لا الله نه بغیر له بل چا نه غواړي دلته بس سوال لا الله نه بغیر له بل چا نه کوي توکل به بل چا نه کوي مدد او کومک به له بل چا نه غواړي والا وقسوس والا سيد ابو القاسم خوئي سيبوي وای کچیر دی بیا الله نه بغیر یا فاطمه مدد اغیثینی یا حسین مدد یا پلانای یا الله دی امام علی په خاطر یا الله دی امام حسین دی قبر خاوري خړل و غیره والا کدی بیا دا کار وکړل فقد اشرك بالله دوی مشرک سو په الله جل وعلا نعره تکبیر الله اكبر لا اله الا الله قاری صاحب صبر یو منټ صبر خبره مې خلاص شو صبر دا مسلمانان دلته ډیر ناس دي زه غواړم چې دا ټول عاقل انسانان په دې خبره باندې توړه څه شي توړه سي الله اکبر مستدرك الوسائل چار د تاسو د مکتبې بیا بندي سوي دي خو په ایران کې دا بیا بندي سوي دي خو زه بیا هم له هر ځای نه درته پیدا کوم ان شاء الله کوم مشکل نشته د تاسو د مونږ دي د تاسو د آپ کا دغه ته خو اهل البيت منی حاکم روایتونه چې د اهل البيت نه دغه دی هغه خو منی اوس به رسول الله نه د تا په کتاب کې لیک صبر حوصله کرو میرا بھائی میرا جان اوس مې دومره سر در سره خلاصيږي میرا جان ये क्या है मुस्तदरक الوسائل है
4 नंबर जिल है, 124 صفحه है. المحدث نور الطبرسي है. المحدث محدث ده محدث النوري ده نوري دي. راځه بخیر، راځه بخیر. یو دقیقه صفحه لکه سره چې غلطه سوي ده. خیر بل شي راغسته ده. نه یو دقیقه جلد رانه غلط سوی ده. ما ویل سی شی رانه غلط سوی ده. دا وګوره په دې کې به 12 جلد ده. 12 جلد. ها بیا مستدرك الوسائل है 12 جلد है 124 صفحه है. المحدث نوری है. ٹھیک ہے. وقال صلى الله عليه وآله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسې توبه منه وخته کوئ ځکه چې مرګ یو ناڅاپي راځي. فإن الموت يأتي بغته. وقال صلى الله عليه وآله نعم الوسيلة الاستغفار. ولي رسول الله نه مني بهترین افضل ترین وسیله الله ته جوړول استغفار ویل دي. نعم الوسیله. رسول الله دا تا کتاب د رسول الله خبره ده. دي چا مسلمانانو؟ دي چا صلى الله عليه نعم الوسیله الاستغفار. ولی رسول الله په دغه ځای کې نه مني دي. رسول الله درته وایي چې بهترینه وسیله واسطه جوړه کړه په نیک عمل سره. ګوره قرآن هم وایي نیک عمل او رسول الله هم وایي نیک عمل. استغفار عبادت ده که قبر ده؟ بالکل استغفار عبادت ده. ځم داسې نه دي تاسې خواته د استغفار په نامه یو قبر وي د زړه سره. اوس خبره دې وکړه. اوس خبره دې وکړه. اوس ګور نه ولا زه ټول قدر سره کوم دا مجلس د مطلق بیدار مشکل نشته. اوس ګوره دلته پیغمبر علیه السلام وایي چې بهترینه وسیله واسطه استغفار ده. دا استغفار نیک عمل ده که قبر ده؟ عمل ده. شاباس. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولی بیا ونه ویل چې نعم الاستغفار. اوس خو د خبره وکړه. اوس ماتم ورکه قاری سره روایتونه خو دې راوړل او در سره موافق یم د رسول الله روایت صلی الله علیه و آله وسلم او د امامانو علیه السلام. نه صبر. ولې داسې کوې؟ صبر. یو بل کتاب درته وښیم بیا 15 دقیقې وخت درکوم. خارج سره راوړه بل راوړه. یو زه مننه والا دا کم شی چې راوړي الوسته کوم زړه مې داسې خوشحاله کیږي چې ځکه دما عقیده بالکل سل په سل صحیح ده. پوه شوې؟ ته به اوس انشاءالله د ټولو مسلمانانو په مخ کې د مؤمنان مسلمانان خوشحاله کړې او د ټول امام علي یا اهل بیتو دپاره به هغه پاک و ستره عقیده د اهل بیتو قبلوي را سره انشاءالله. رب دې توفیق در نصیب کړي. والله بالله وکړي چې تم را سره ومنې. زه خو در سره منم چې تم را سره ومنې. فاسحبه عن الجهاد في الرأي فقال یو دقیقه دا زه اوس سمه درته تشریح کړم. څه شی کړم درته؟ دې ما دا کمره غټه کړې. دا کوم کتاب ده؟ نهج البلاغه. منی د شیعه عقیده داسې ده چې دا چې کم وخت کې دا ترتیب شوی ده دا یعنی سل په سلو کې یعنی سل په سل داسې د منلو وړ نه ده. شاید بعضې موضوع پکې وي چې سم نه وي د نقل شوی. دا د شیعه عقیده ده. پوه شوې؟ او د ایمان او د الله لاره برابر محمد جان قرآن کې الله وایي ستاسې وسیله په نیک عمل جوړه کړئ. د تا په کتاب کې مې حدیث د رسول الله سي وسیله نیک عمل ده. اوس امام علي رسول الله اهل بیت قرآن یو دی او اهل سنت والجماعت منونکي دي الحمدلله. اوس وخت ومن خطبة له عليه السلام دوش بيتما خطبة دخل إن أفضل ما توسل به المتوسلون رسول كول الله جل وعلا إيمان راوڑل دي. فألا إيمان
الايمان به دلته مسلمانانو معلومیږي ک کربلا ته تلل دي ایمان ده ایمان ده ایمان به وبرسوله ك مدد لبل چا دلته لیکل وبرسوله ما سترګې نه پیږم ودرېږه لیک صبر وکړه دې سره دا سترګې مې دا اول دوم قدم کې له رسول الله نه والجهاد في سبيله په آیات کې سما درته ویل الله بنده خود لیک علم وکړي لیک علم والجهاد في سبيله نه کربلا ته لاړ سي ګرد ټکی جان ته جوړ کړي خاوري وخوري والجهاد في سبيله دا نه په بخښنې سره الله په لار کې جهاد کول دي واقام الصلاه المنز قائمه ولدي المنز قائمه ول بني بس انت ماتم وسروها سنوها وکه خبره دی وکه اوس د مونږ ته نوبت ورکړي اسی ورمسي سر مخلصي وايتاء الزکاه زکات ادا کول زکات ادا وکي وصوم شهر ویلی سی روزه واسطه جوړ کړی وی نسو الله دې واسطه کړه بالکل او حج و عمره دا څه په سرازه وسيلة الرحم قرابت وصدقة السر وصدقة العلانية أو أمر بالمعروف دا دين زكي داسي پس رازا تعليم دي قرآن وركول دي رسول الله پس سنة وعمل كول ذكر كول تردي زي پوري وهو عند الله الوموخه تردي زي پوری دا ګوره ټوله د امام علي خطبه ده عليه السلام لدی زي شروع تر دغه زي پوری امام علي عليه السلام د زړه سره وای سی واسطه المنز وکړه بیا الله ته واسطه جوړ کړه زکات ادا کړه الله ته واسطه جوړ کړه ټول نیک اعمال دي الله پکې خود لدی په خدای قسم کې دي الله له عبادت له او نیکو اعمالونه بغیر یو خبره په الله قسم کړي دا امام علي خبر له قران سره برابر رسول الله خبر ایت په کتاب کې له قران سره برابر وس دا ولې دا ونویل آیات نن راځي په دې پویږي چې وبتغوا الیه الوسیله او امام علي په دې وسیله نه امام علي په نهج البلاغه کې دی وسیله تعریف راته کوي ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله پنځلس قسم اعمال خي نه پکې قبر خودلې نه پکې کربلا خودلې نه پکې مړی خودلې نه پکې قبرستان خودلې ده نه پکې لغیر الله نه مدد چغي بغاري یو څه په الله قسم کو خودلې دا څوک امام علي عليه السلام رضي الله عنه اغه نه پویدل په قران او هغه د قران وبتغوا الیه الوسیله ورته نه معلومه ده لیکن نن زمانه کې محمد جان په ټیک ټاک کې د نور ملګری راځي نه دا سینه ده مهرباني وکړوس اوس ما ته حاصل موضوع دا چې تا ویلې چې وسیله قرارول یا وسیله جوړول حرام ده دا اته خبره و چې وخت دی وکړه اوس اته مقصد چې خالی قبر و یا وسیله ټکای و اوس ته خپل ته بوای خو ما درته دا ویل چې وسیله په قران کې راغلی ده چې وسیله جوړ کړي او وسیله حرام نه ده نه په مړی سره نه په قبر سره نه په قبرستان سره وسیله دا اوس دا خبره ته مې پرېده خبره ته مې پرېده خو تا ویل چې 15 دقیقې وخت در کوم نه خو داسې خبرې مه کوه چې هغه معنی یې کړي او تا ویل چې حرام ده ودې نه ویل وسیله کفر ده دی الله بنده وای حرام ده کفر ده خدا او قران کې راغلی چې وسیله کول چې عمل ده تلل سجده ورته لګول ګوره که زری وسمور کتابونو ته ارسم بیا زو ډایرکټ تاسو له فاطمه رضی الله عنها نه غواړي له الله نه غواړي یا فاطمه اغیثینی اے فاطمه رای کړه راوای خلم روایتونه درته زه د نورو کتابونو ته نظم دی الله بنده سی بیا به یو مخه کفر درته په ګوته کړم چې ته به حیران پاتې دا وڅ قصه ده یا الله بنده دی ما ته په وسیله خبره ده وسیله په دوه قسمه په ابتدا کې مې درته ویل یو هغه وسیله ده چې هغه جایز دي اسلام په مبارک دین کې بل هغه وسیله ده چې هغه اهل بیت وای حرام ده صحابه وای حرام ده رسول الله وای حرام ده قران وای حرام ده زنه درته وایم دا اوس می کتابونه درته ښکارا کول په مړی واسطه جوړول په قبرستان واسطه جوړول لقبر یو څه شی غوښتل دا ناروا او حرام عمل ده د تا کتاب وای اهل بیت وزته ته محمد جان چیلنج درکوم دولس امامان کانو معنی دولس امامان کانه بالکل لدی دولس امامانو لا یو نه په صحیح سند سره ګوره
نبی علیه الصلاة والسلام کانو وفات شو دي سره زل دا کتابي خبر دي تاسو سره باندې نه خلاصيږي به بل خبره بدی پوک نبی علیه السلام وفات شو دغه دنیا نه رحلت وکړو شابس علي يعني مرسوي النبي عليه السلام نه د مرسوي یعنی دغه دنیا نه رحلت وکړو مړ ده کنه د مړ یعنی روحي قبض شو صحیح ده خپل سای ورکو نو هغه ګوره هغه یعنی په ټولو نړۍ کې د ټولو مخلوقات کې بهترین او د الله رسول د هغه مقام مرتبه مونږ چې هر څومره یاد کو نشو بیانولای ما د مقام پښتنه وکړه ګوره خو تا ویل چې اوس تا ما درته ویل چې رحلت وکړه بیرته په پیخمانه د کړم بیرته خپل سوال ته راځه پیغمبر علیه السلام رحلت وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله رحلت وکړل لدین ورسته امام علی رضی الله عنه نن کاله ژوندی ول نویس کاله ژوندی ول نویس تر ډیر شو کلونو پورې ژوندی ول آیا امام علی رضی الله یو ورځ ویلی دي سي یا رسول الله ز تا واسطه وسیله جوړوم دي تا قبر واسطه جوړوم الله تا واسطه جوړوم الله یو اعظم درته جواب راک فاطمه رضی الله عنها وفات شوله علي رضی الله عنه شهید شو امام حسن او حسین له هغه نورسته لس او شل کاله ژوند کړی ده آیا یو ورځ د دوی قبرونو ته تلل دي مدد او کومک او مرسته واسطه یې جوړ کړي دي اوغوی خپل اوغوی وسیله ته د خپل ورجان هغه د خدای نیک بنده ده دغه د ورجان معصومین دي هغه څنګه هغه څوک وسیله چاته جوړ کی وسیله څوک جوړ کی يعني امام علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتر وكبهتر نو تر امامانو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشکه بهتر ده دي که خوشاله بهتر خو باید سره واسطه کړی الله ته کنه خو هغه کړه دا نه دا کړه هغه کې علم نه لري ضرورت نه ورته يعني ضرورت نه وسانه وای ورته ضرورت نه ضرورت نه يعني هغه کړه دا کداغه عمل اجرا کړه دا کنه دا کړه دا د ما علم کې نشته دا اوس د تا په علم کې خوراغ لرسي امام علي عليه السلام وویل چې زنه معصوم یم او ما واسطه را باندې جوړوه ما وسیله را باندې جوړوه ما مدد را نه غواړم ما رزق را نه غواړم بهترین عبادت درته خودل دا د امام علي وروره هغه خو ویل د چې بهترین عبادت جهاد ده زکات ده نیک عمل ده واسطه هغه وای واسطه صحیح ده واسطه ولې دا نه دی په دې پای کې خو بیا دا ویلی و چې موږ واسطه جوړ کړی الله ته په دې پای کې خو بیا دا ویلی و هغه ګوره وی واسطه یو بل ده او د ډایرکټ مستقیم غوښتن بل شی ده هغه الته ویل شوی ده چې الله بنده خدا درته وایي منځ وکړه د قران تلاوت وکړه بیا یې واسطه کړه الله ته خدا سلیم درته ویلي وسیل منځ وکړه بیا موږ واسطه کړه الله ته دا به هم درته ویلي الته لیکل شوی ده چې مونږ وسیله مکوي شته دي کم روایت ده په څه درته وایي دې معنا څه شي ده یعنی مثلا ته ډاکټر ته لاړې د زړه سره دومره بیا ټول انسان لزانه ما جوړوه دومره بیا قل انسان ما خو ویل وی خیر به ته ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر درته وایي دوا یې درکړله ډاکټر چې کله دوا درکړله په دوا کې درته وایي دا ټیم خوره دا ټیم خوره دا ټیم خوره دغه خوراک درته پیدا کوي دغه خوراک درته پیدا کوي دا خوراک درته پیدا کوي نو د دې مطلب دا ده چې ته له دې نه بغیر نور خوراکونه مه کوه ته به دا اوس نه کوي چې ته کور ته راسې چې ولا ما ته ډاکټر دا د پلاني نه دی ویلي دا د پلاني نه هغه خوراک درته ویلی چې دا درته پیدا کوي دا درته پیدا کوي دا درته پیدا کوي ته به همغه کار کوي ته به دا نه کوي چې ولا چې کوم ډاکټر ولا دا خو ما ته ډاکټر نه دی ویلي خوره نه امام علي عليه السلام درته ویلي چې دا واسطه جوړ کړه دا واسطه جوړ کړه دا نور چې نه درته ویلي خو معلومه خبر ده چې د امام په نسبت باندې هغه حرام او ناروا عمل ده خبره ته مې پرېږدې اول خو ګوره ډېر په نرم در سره غږېږم وختي دې بیا عقل د بیا عقلتوب دغه دې را باندې وکړه دعوا دې وکړه ما کوه د الله بنده اوس ته ما په خبره کوي دا وخت زه له تا سره نور نه ضایع کوم ځکه له دغسې انسان سره دا تسې اوس کوې له کوم امام نه دلیل لري چې هغه درته ویلي دا وکړه وزه څه کوم خو زه روژه نیسم روژه لمونځ کوم بل څه درته ویلي ته څه کوې تاسې له دغه غیر الله نه یې غواړې دیتاو دی ابو جهل ګوره ابو جهل دی مو بوت عبادت نه ده ګوره وایم نه غواړم زه پوهه کړم وځي زه پوهه کړم ابو جهل دی بوتانو عبادت کول کوي واسطه جوړول الله ته د بوتانو عبادت کول دروغ وایي قرآن وایي چې د بوتانو عبادت نه کول ما نعبدهم قرآن وایي موږ د بوتانو عبادت نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا موږ واسطه جوړو چې الله ته مو نږدې کړي ما نعبدهم قرآن وایي موږ د بوتانو عبادت نه کوو او تو وایي د بوتانو عبادت کول
تا چې د قرآن دغه دې کې د ما وروجانه هغوی همدغه نه مونږ لوسته کړې ده چې هغوی کافر و د بوتانو پرستش کوله تا نه ده لوستې ده مثلا د مکې مشرکین کافر ول ځکه چې هغوی بوتان واسطه جوړول او ته مسلمان یې ته قبرونه واسطه جوړوې الله ته فرق دیتا زوز دا اوس تاته وایم ته چې واسطه جوړوې قبرونه الله ته دیتا او د ابو جهل په منځ کې فرق څه شی ده ابو جهل وای زه د دغه لات و منات و عزات د هبل عبادت نه کوم بلکې واسطه یې جوړوم الله ته د قرآني آیات درته ښکاره کړم چې الله جل وعلا وایي چې د دوی عقیده دا نه وه چې دوی مستقل د بوتانو عبادت کول نه د مکې مشرکینو نه چې به یې پوښتنه وکړله چې دا ځمکې و اسمانونه چا پیدا کړي هغوی نه درته ویل چې هبل پیدا کړي دي یا لات و منات و عزا هغوی درته ویل الله پیدا کړي ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولن الله کله دوی نه پوښتنه وکړي ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دی به زر داسې درته وایي چې الله پیدا کړي هغوی د الله په ذات کې شریک نه ده جوړ کړی د مکې کفارو مشرکینو یا الله جل وعلا چې کوم خالق ده له هغه سره یې په ذات کې شریکان نه ده جوړ کړي ته پوهېږې په ربوبیت کې مکې مشرکینو شرک نه ده کړی له الله سره په الوهیت کې شرک کړی ده الوهیت درته معلومیږي یا الله په له الله نه په غوښتلو کې له الله نه په احتیاجي پوره کېدلو کې شرک کول بت ته به ورغلل وای دا واسطه کړي چې الله جل وعلا ته مو نږدې کړي قرآن درته وایي تاسې اوس قبر همدغسې واسطه کوي الله ته دې نږدې کوي دا قرآن څه درته وایي والذین تدعون من دونه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تاسو سلا الله نه بغیر لبل چانه یغواړي او بل چانه مدد سفارش صحات وغیره وغیره عباد امثالكم الله وای دا دي تاسو په شکل بندگان دي ما دي په لاسو په قبضه کې څه شي نسته اوس د مکې کفارو مشرکینو هم دغه خبره کوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفه موږ دا د بوتانو عبادت نه کوو مګر د دې دپاره یې کوو واسطه یې جوړوو چې الله ته مو نږدې کړي چا ته مو نږدې کړي الله ته مو نږدې کړي اوس ته همدغه واسطې په قبرونو په بوتانو په مړو جوړوي او امام اهل بیت دې منع کوي دا مه کوه قرآن هغه درته وایي د تا عمل او د مکې د مشرکینو عمل یو ولې عمل ورباندې نه کوي حکومت بیا بزی شو چت جی پی ٹی مدد هلته چې جی بی ټي کې امکاري صاحب زرې په حقیقت باندې سر نه خلاصېږي د غریب دلته چې راځي وخت پکې لګېږي خیر بیا ښه سړی ده دا الله دې هدایت ورنصیب کړي بس ته زه ستړی شوم ودې الله بنده بس ته دونه ډېرې خبرې مې درسره وکړلې بله ورځ بیا د لا اله ځان سره پیدا کړه بله ورځ مو قرضاره لاړلې نن هم قرضاره حیدري صاحب غریب بیا داسې پریشانه ده حیدري صاحب نن الحمدلله یو دوه ځوانانو نورو الحمدلله اتی خو پوهېږې نه په اور ولګي د قاری صاحب بلډ پریشر دې ورته آی کابل ورځ غونډه ایسرو نه باندې لګیدل دی وایو بخښنه سره یو پوښتنه مې ځین تر راغله او کدی باره کې وضاحت وکړي تاسو مخکې هغه ورور دغه وضاحت ورکړو په دې باره کې بعضې خلک چې داسې زړه کې یو شی اخلي که نه که دا کار راته الله وکړي زه بیا به یو ګډ نظر منل دا دې څوک نه نیسي مخکې دې صدقه وکړي دا داسې ده دا نظر منل بیا سې ودې کړل بیا در باندې لازمي ده سې پوره الله جل وعلا نه مخکې صدقه وکړه ورته ربه دا کار مې وکړې په هغې باندې واسطه جوړه کړه الله ته وسیله جوړه کړه زموږ خلق داسې وایي که مې دا کار وسول بیا وروسته تر شیطان پسې بدتر سي وایي راځه اوس دې وسول چې که یې نه لرې بیا به یې وکړې بیا جنې پسې پاته سي لوی منافق پسې جنې جوړ سي زما اشاره هم ډېر خواته وه چې یعنې اول یو شرط یې خوستل الله ته د مؤمن په شان کې خو ښه نه ده چې دا کار وکړي اوس ګورې
یعنی مثلا یو کار چې تو غواړې چې الله جل وعلا یې در وکړي وسي یا الله جل وعلا دې پاره وکړه قرباني ورکړه صدقه وکړه قاری صاحب دلته اهل سنت سنن ترمذی کې روایت شته دي چې یو روند شخص راغی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته او ورته دعاوی وکړه چې رسول الله ګوره رسول الله نه غوښتنه وکړه چې څه شي ورته وکړه غوښتنه بیا چې شي نبی علیه السلام وکړل دعا یې ورته وکړه نه ورته زده کړې وکړه د دعا یو دعا ورته زده کړه وکړه خلاص نو دی الله هغه نبی علیه السلام ودرېږه ولې خبره ته نه پرېږدې صحیح ده او زه دې وخت نه در ضایع کوم زه هم چې وخت ضایع نه شي ځکه دغه روایت الحمدلله د ما په دې سینه کې ده وایه او هغه دعا داسې و چې ای الله دا د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې ما ته شفا ورکا او هغه سترګې جوړه سو او دغه حدیث صحیح ده یعنی وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ترجمه ده دروغ دی ویل دا د تا د خېټې ترجمه ده دا د تا د خېټې ترجمه ده پر روایت د دروغ ویل حتی راوړه یو لفظ وای زه ترجمه کوم د مسلمانانو ته نبی علیه السلام ژوندی ده وی دی الله بنده نبی علیه السلام ژوندی ده مخکې ورته ناست نبی علیه السلام نه په قبر کې ده نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی ده په دغه وخت کې یو کس ورته راځي دعا جنې غواړي وای ای ربه دغه د محمد رسول الله سي وسي دعا وکړه دا درته واسطه کومه دا خو زم درته وایم چې ورسه یو صالح ژوندي په اول لسر کې مې درته ورسه یو صالح ژوندي انسان ته چې هغه طاقت لري نیک عمل انسان وي صالح انسان وي ورسه هغه ته ووایه ورته ما ته دعا وکړه چې رب جل وعلا مې له دغه تکلیف له دې پریشاني نه خلاص دا خو جایز عمل دی د زړه سره اوس تا خبره کې ته اوس زی دلته بازار کې یو مولوي راجګوي یا هر څوک چې راجګوي ته دغه نوم واخلي خدای ته یا د پیغمبر او یا د په خبره پوهیږي کنه پوهیږي دا اوس ته وایي چې ولادت یو حاضر سړی نه یا رب په دې خلقو کې دومره عقل پیدا کړي چې نه ما په خبره پوهیږي نه په خپل زه درته وایم لاړلې مسجد کې لمونځ وسول عالم ناس ده امام متقي انسان بل سپینګری هغه ته وایي چې وغواړه د ما دپاره دعا له الله جل وعلا نه وغواړه چې په دې تکلیف کې هم دا تکلیف مې الله حل کړي هغه به تا ته دعا وکړي زه دا نه درته وایم چې ته لاړ شې هغه ته وایي چې ای ربه د دې مسجد د ملا په خاطر باندې د ما په خبره ځان پوهه کړه ابن آدمه کم مطلب چې تا ویل او کم چې حدیث هغه فرق لري الته خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شخص ته دعا وخوده هغه شخص دعا وکړه دلته بل چاته زی ما دې هغه ته غوښتنه کوي دا الفاظ وای دا څوم نمبر روایت دی ترمذی څوم نمبر روایت دی څوم بیا لاړل بیا چیٹ جی پی ٹی ته ګوري کنه تفسیر چیٹ جی پی ٹی سے مومنانو د لایف تصویر نشه 5 افتاداش 15 اتاویا شروع سه بخیر خد ته ویل چې شمیره مې درته ویل کنه پوسټ نو ته یو لفظ وای چې زیاده ترجمه کم خو زه چل تلاشم بیا دلته غږ مې نه راځي یا الله بندن او ته چې کله دلته راځي بای زه خپل لپټاپ جوړ کما ورته دا ټول ان شاء الله خیر ده بیا به کتاب الدعوات کې دا روایت سیده تر دغه ځایه پورې
پیدا دی کو صبر سیگار زنده نه اوس قاری صاحب یعنی یو د صبر مهرباني مسلمانانو د بعضې نقطو ته ښه راته متوجه سي چې دا د موږ مسلمانان په دې خبره باندې ښه سر خلاص کړي. ګوري مسلمانانو دا خلق له مړو له قبرونو له قبرستانونو نه مدد غواړي، توسل واسطه وغیره. کچیر ګوري دغه ترجمه وکړه وخت ضایع کیږي، خلک پیږي صبر اوس به چالو کیږي. اوس په دې ځای کې به داسې ډزونه در باندې کوم، داسې ډزونه وګسي. عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. اے رسول الله ما ته دعا وکړه. کچېرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې توسل راوایي خو په کور کې به ویلي اوس یا الله ما ته د محمد په خاطر شفا راکړه. مسلمانانو نقطو ته متوجه سي. دز اول ده شاته ما ځه دلته راځه زه دا کم آیات چې ته الوسته کوې دلته ګورم زه یم صحیح اورم. زه درته وایم ستکه دومره نر وی هلته به دې زه کړی و راغلی به وي. غوږ دغه کس که چیرې توسل په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په رسول الله باندې توسل دا خو یوه خبره ده دلته، لیکن نورو قبرونو کې زه خبره درته کوم په بل ځای کې. خو تا روایت راوړل دغه کس رسول الله ته راغلل که راغلل دغه کس په کور کې ولې رسول الله واسطه نه جوړول؟ که په کور کې رسول الله نه و. اوس ته راته ووایه یعنی ته وایې ما جواب راکړه اوس ته راته ووایه په دې خبره دي دومره یعنې ودرېږه چې زه درته جواب در کوم د ما خبرو کې به ته نه راځې. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته که چیرې د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې هغه ژوندی و خو به په کور کې ویلو رسول الله ته ولې راتللی سي ای رب العالمین؟ د دې مطلب دا نه ده د دې روایت په دې کې د تا دعوه دروغجنه ده. په دې کې خبره ته پرېږده صحیح شو تا خپله خبره دې وکړه زه دروغجن شوم تا ته. اوس ما ته وار ورکړه چې زه خپل خبره درته وکړم. تا ویل چې عمل نه بغیر یعنی جهاد روژه نیول زکات مونځ هغه نه بغیر ټول حرام ده او شخص وسیله کول صحیح نه ده. چې ما اول کې درته ویل چې زه وسیله کوم چې ای الله دا د پیغمبر په مخ باندې ما وبخه. کاش کې ګوره اول خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره اوس دلته ورشه وګوره که د ما همدغه خبره نه وه دغه ریکارډینګ چا چې کړي درته راوړي چې همدغه د ما خبره نه وه بې تا خبره هر خبره چې وکړې ته در سره منم. خو دلته ته خپله وایې چې د وسیله خبره ده. دلته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وسیله شول که نه شول؟ یعنی ته دا وایې چې بعد دینه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کړی اول لسر د تا په دې باندې دلالت کوي چې دا صحابي راغلل تر دغه ځای پورې د مسند احمد روایت پیغمبر علیه السلام ته ویل کور ته ورته راغی مخامخ سي ادعو لي یا رسول الله ما ته دعا وکړه. نبی علیه السلام ته زه دعا درته کوم که دې خوښه وي او که نه وي د دې په بدل کې الله تعالی لوی اجر درکوي. هغه ورته ویل ما ته دعا وکړه. تر دغه ځای پورې روایت صحیح ده. دا لنډې روایت کې د اهل سنت والجماعت په خپله خبر ده صحیح نه ده. بعضې ورته ضعیف وایي بعضې ورته حسن وایي. لیکن دلته د تا دعوه په څه شي کې ثابتېږي؟ د الله بنده د اول روایت په تا باندې رد ده. اول اثر جاء رجل الى النبي سړی راغلل رسول الله ته. رسول الله ژوندی و په مخ کې ناست و دعا یې ځینې وغوښتله. که چیرې په رسول الله باندې په غیاب کې صحابه و توسل کولی یا واسطه جوړولی خو هغه سړي به په کور کې ویلي وو په کور کې. ودرېږه صحیح ده خبره دې وشو. اتا اوس اتا ایمان اتا خبره همدا ده باور عقیده دې دا ده چې بعد له دې نه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت یې وکړه دغه دنیا نه ولاړه هغه نور وسیله کېدی نشي. صبر تا کله په رسول الله واسطه جوړ کړي خدای دې غر کړه یا علي یا حسن یا حسین یا فاطمه یا بل تا تر اوسه پورې کله په رسول الله واسطه جوړ اوس په رسول الله پسې نه خدای زه بعد رسول الله چیلنج تر مرګ پورې در سره ولي که په تندي باندې نن 12 امامان دي چیرې دي؟ دا 12 امامان دي تا دې څه شي لپاره خبره بل چیرته ولې وړې؟ دا 12 امامانو نه خو نرس خپل عقیده دي دلته
ثابت کړه سی وایسي په مړي باندې ما ته قبر ته راسه واسطه را باندې جوړ کړه قاری صاحب تا ویل چې مسلمانانو امام علي غلط نه مني ولا خپل خبره نه پوهیدل امام علي په دې روایتونو باندې نه پوهیدل وقاری صاحب خپل خبره ولې نه مني تا ویل چې شخص وسیله قرارول حرام ده تا وختي د کوپر د مړی ته مړی جوړوي مړی خود ما سوال ته جواب ته ما خبره نه پوهیږي شین د باید رسول الله ژوندی ده هغه په مخ کې ناسته دعا ورته کوي په همدغه روایت باندې شین د بیا نه پوهیږي پاسغه دی یو د بکره باندې زه یو ساعت درته لګیایم چې رسول الله ته راغله رسول الله ته ناس ده رسول الله نه دعا غواړي ورسه صالح انسان نه دعا وغواړه دا پروا نه کوي خبره دی وکړه سترګو دی ربړون کړه پیسې دا شوی ورته کافر وم کافر یې نه قبل وم حق نه قبل وم خبره غوښه ولی خبره ته نه پریږدي خدای دې غر کړه دلته زوس دي تا کتابونه اوس به په سراوات خمسه توس رسول یو دقیقه صبر دا بند کړه نه ګوره دا بند کړه د ما مایک دا بند کړه مسلمانانو دا وس مسلمانانو تاسو غوښسي دا نه دین نه قران نه اسلام نه پیغمبر نه اهل بیت دا د ما کمره غټه کړی ګوره کما خبرو ته نه پریږدي صبر مفاتيح الجنان مسلمانانو غوښسي مفاتيح الجنان دا د شیخ عباس القمي کتاب ده قمي معتبر محدث دي اول جلده وسوا نأتي صفحه ده صبر ما یک دی خلاص کړي دغه خبري جواب راکاو نه ته خپل خبره کوي د نورو ته خبرو ته ور نه ور کوي دا خو خبره دی غر کزه کتاب در نه غواړم زه اهل بیت در نه غواړم زه د کتابونه در تخکاروم ته د اهل بیت په خوا نه ورځي اول کتاب نهج البلاغه در ته وخودله د رسول الله خبره می در ته وخودله کتاب په کتاب کې ودرېګه په سر ګوډون سي خدای دې غر کړه وقاری صاحب کتاب په کتاب کې در ته وایم رسول الله در ته وایي چې بهترینه وسیله استغفار د دې په کتاب کې د رسول الله خبره دی ونه منله بیا راغله وای کچیر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم دا خبره وایي چې ما قبر ته راځي لمانه یې غواړي او ما واسطه جوړوي خو د په کتاب کې به ویلو امام علي به ویلو امام جعفر الصادق پورې به د امامانو ویلو تر اوسه پورې زله تاسو سره لګیاو ما تراغله په یو روایت پوهیږم نه هغه رسول الله تراغله لیکن ای مسلمانانو د دې واسطه دغه ده واسطه پر رسول الله دی نه جوړوي رسول الله نه واسطه دای واسطه د وسغوګسه دا کتاب دی واوره مفاتيح الجنان الته دعا سوکو هغه صحابي دعا سوکو صبر بني سواوره مفاتيح الجنان اول جل وسوا نأتي صفحه الشيخ عباس القمي صلاة الاستغاثة بالبطول صلى الله عليها هاغ المنز سرداري لفاطمه رضي الله عنها نكومكو مدد غاري عنوان امام دغه وسغوكسه اذا كانت لك حاجه الى الله تعالى كديتاي ومحتاجي الله جل وعلا تي ضرورتي وضاق صدرك منها او تدير پتنګ راغلي وي سینه دي پتنګ سوي ولدي تکلیف دي حاجتنا فصلي ركعتين وركعت المنذ وقت فاذا سلمت كلسي سلام وغرزي كبر ثلاثا وسبح تسبيح او دريزلي تكبير وايا او تسبيح وايا دي چا دي فاطمه سلام الله عليها دي فاطمه سلام الله عليها تسبيح بيان کړه وی وايا ثم اسجد بیا سجده وکړه وقل 100 مره سلواري وايا سلواري اي مسلمانانو دي رب دي پاره غوږسي والله کلمه په دې خبره په هنس ولاسته او راته بیدار کینه نسلاسته دی وی مې سړي پاره په خدای قسم کزلای فراسمه بیدار کاری سه بیدار ثم اسجد سجده وکړه وقل 100 مره سلواري وايا يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني اي مولاي اي مولاتي دي ما مولا اي فاطمه ما تیرا کړه دي ما مدد وکړه لدی تکلیف نه مخلاص کړه دي تاسو دي په خدای قسم په سجده جواب درکم صاحب يا فاطمه اغيثيني وقاري د څه شي جواب راکې دا کم خبره چې دا وکړه
په تفسیر کې دی سل په سل غلطي په تفسیر کې په ترجمه کې سل په سل غلطي و ګوره زه درته وایم ودرې زه درته وایم ته واکسه د ما مایک باندې خلک ګوري چپسه خبرې مکه وا كيف سمنا هو نرسه ګوره اذا كانت هغه تسبیح ګوره هغه کبیر ثلاثه ګوره کبر ثلاثه وسب کبر نه ده خدای دې غرق الفاظ نسی ویلی هو یا ها ګوره تسبیح درته وایم تسبیح دا الفاظ وای کبر کوبره دا چې دا نه پیغام دغه نشته دغه ورسره نشته نه پیغام ها وایا اوس ته څه کوي هغه تسبیح درته وایم تسبیح د بیبي فاطمه تسبیح چې شي دا دغه ځای ته ثم مسجد سجده وکړه او په سجده کې سل واری وایا یا مولاتي اے مسلمانانو یا الله نوم درته معلومیږي ها یا مولاتي یا فاطمه اغیثینی مال دې تکلیف نه خلاص کړه اے فاطمه دا واسطه ده ودرېږه زه درته وایم تا خپله خبره کې ګیرم دا کم تسبیح چې ویلې ده د بیبي فاطمه تسبیح دې ته ویلې ده دا د بیبي فاطمه تسبیح چې شی ده ودرېږه خبره ده پرېږده دغه ځای ته راسه وای وروسته سجده وکړه په سجده کې سل واري وایسې اے فاطمه ماته یې راکړله خبرو نه ولې تښتې ولې خبرو ته نه پرېږدې په خپل خبرو کې لګیای د نورو خبرو نه اوري بیا داسې جت ووایه مونږ ځو چې د خلکو ترڅ خپل زړه نه وایي ووایه دغه د بیبي فاطمه تسبیح ورته ویلې ده چې یاد وکړئ د بیبي فاطمه تسبیح کم دعا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لور ته ښودلې وه هغه څه شی وه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر داغه تسبیح ده دا سلواري په سجده کې وایا مخ دي تور څه دروغجنه دلته وایي سي كبر ثلاثا وسبح تسبيح فاطمه دا خبره تر دې ځای خلاص سو سیده درې واري تکبیر وای تسبیح دي فاطمه وایا ثم اسجد لتسبيحنا ثم په معنا پويږي ثم ورست لدي تسبيحنا اسجد سجده وکړه وقل 100 مره سلواري ووايا تشي ووايا يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني اي فاطمة مال دي تكليفنا خلاص كلا ثم ضع خدك الأيمن على الأرض بيابسي وقورا ويورست بيا دغا خي دغا زي غنبوري وزمكا كيك دا وقلها 100 مرة سلواري بيا ووايسي اي فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيسر بيا دغا تشب غنبوري كيدا وقل 100 مرة وقل 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني اي فاطمة ما دې تکلیف نه خلاص کا ماته دا محتاجی را پرکړه ماته یې راکړه ماته اولاد راکړي ماته رزق راکړي ماته صحت راکړي يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ناره خلاص شو الله أكبر والله کم دا حدیث چې مې دغه نه راوړو سنن ترمذی نه هغه ترات کوي هغه خو صحیح ده زلر سم مشرکه اوس به دی ویلې اوس زه توبه باسم له داسې عقیدې خو دې خپل کفر دی پاره سي خرته چشمه کې ورپستر کړم تورې چشمه کې خرته و خدای قسم هغه خر بدل تراسي بو وي دا څه قصه دلته دا ټول مسلمانان ور باندې پوه سول سی وای سجده وکړه په سجده کې ډاریک وای یا مولاتي یا فاطمه اغیثینی ډاریک وای سی اے فاطمه ما ته راکړه بلا دی فاطمه درو ګرځيګه بلا دی اهل بیت درو ګرځيګه ډاریک وای سنيږي څومره صابون پیوې کاری صاحب هغه کم تور وینا وزدلت كشك دا سويلم وي سيا الله بواسطه فاطمه مو بمنلي وي واسطه جوړه کړی ده والله بالله ډاریک خدای د پتروسه پوری دالات او دالات سیودا د مکی د مشرکینو خزه خدای وا ام دغه فاطمه رضی الله عنها دوی پام دغه سی خدای ګور ډاریک اوس کېدا سویل یا الله اتوسل اليك بفاطمه مو به ویلو سی واسطه یې جوړه کړې ده نه ډاریک واسطه ماسطه نسته وړګیا واسطه وړګیا سلو او بیا انت دومره جاهله ده وای تا ترجمه اوس هغه ورسته خبره
لا اول سر ګوري فاذا سلمت کله چې سلام وګرځول كبر 3 وسبح تسبيح فاطمه عليها السلام 3 واري تكبير وايه او دي فاطمه ران تسبيح وايه خاص سيده دي فاطمه رضينها تسبيح دي تا خبره ده ثم اسجد څه شي ورسته سجده وکړه ګوره فصلي ركعتين 2 رکعات المنځ وکړه او کله چې سلام وګرځول سلام نو ورسته 3 ځلې تکبیر او تسبیح وايه ثم اسجد سجده وکړه او په سجده کې وايه 100 مره سلوات يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني ايه فاطمه ما ته اولاد راکړه مال دې تکلیف نه خلاص کړ په والله بالله ک په دغه عقیده په دنیا کې ما یو مشرک لیدلی وي لدوی نه بغیر په دنیا کې می په دغه عقیده په خدای قسم کې مشرک لیدلی وي یعنی سلواری په سجده کې وایي یا مولاتي یعنی دې نقطې ته تاسو سره خلاص کومه نه خلاص یعنی کچيري دسی وای یا مولاتي يا فاطمه دسی ویلی وای یا الله اتوسل بمولاتي فاطمه اغيثيني مو بویلو سی واسطه یې جوړه کړې ده نه ډایرکټ جنی غواړي اياك نعبد واياك نستعين فسو په منځو ودرېږي اياك نعبد مخ متور څه خواسه اياك نعبد وفاطمه نستعين يا لا تانا ولا فاطمه نمكم مدد غواړو اياك نعبد وعلي واهل بيت نستعين بیا سوره الفاتحه کې ولې دروغ وایاس سر باندې راته درد کړل الله دې هدایت ور نصیب کړي شین دبای ده